ما له ځان سره د BA کتابونه راوړئ. او ګډ راوړئ. زه خو وایم چې په کلي کې دلته یونیورسټي کولاو کوم. درو خو جوړستان نه دي زده. که نور څه دې په کار نه ووایم. مهرباني. دا پکې لا بل وایم بیګم صاحب زه ستا د لاسه ډوب شوم تباه شوم برباد شوم بلکې نور مړه چې صحیح به تغه شوم. نو ما څه کړی وې؟ نو تا ته پکار وکنه چې د بیبي په دې تل ته ولاړ وې ولې به ما کباب هغې ته ورغولو. یا خدایه پاکه نو یې مالته زه بیبي پرېښودم. ته پرېږده مړې اوس که خدای پاک داسې وکړي چې هغه زرغون راشي که نه نو هغه ته به د دې مکمل پته وي چې هلته کې څه مسله ده. ما سټکولې خو هم د نیا نیکه په طرف دی مونږ خو ډوسکې چی نه. مزیدار کباب و نلی او گیم پکې و. مزیدار به نه ما پې په خپلو لاسونو جوړ کړی و خو دا راته ووایه زرغون بچی چې ګران بابا خو غوسه نه و. د پاروزه داجي پیزواني کوي دی. هسې به مې پیزواني کوي ولې زه چاته سنډا یم څه یا زما کور والا څه ځناوره ده که څنګه ښځې بلکل جو نه یارېږي ښه. ولې به یارېږم کار مې څه دی. ما ومنله چې ښه نصیبدار یې. هغه څنګه؟ څومره ښکلې مینه ناکه او وفاداره جنۍ در باندې خدای مینه کړه. خدای دې دغسې یو په تا مینه کي. زه د هغه خپلې نه پور کې ولاړ یم چېرته ښه درز مې ته ونه لیده. رښتیا تا هغه خپلې ته یې زلوډ وکړو که نه چې د دوکانونو نه مې کرۍ راټوله کړه نو اول مې هغې ته یې زلوډ وکړو. څومره؟ 1000 روپو. دروغ څه له وایې زما موبایل ته خو 500 زما مطلب دی زما ذهن ته خو 500 روپۍ راغلي دي. هلکه سم سپېره زبرګې واقع چې د 500 روپو مې ورته کړی دی هسې کار خو به مې وشي که نه. کار به دې وشي خو تا په کور کې پلار سره خبره وکړه. پلار خو را سره هسې په بوسو کې اوبه بوځي. هسې ښه ظالم پلار چې دی خپله یې واده کړی دی او تا سره هسې اخوا دېخوا کوي. که رښتیا را باندې وې نو اړو انصاف پکې نشته. ستا دپاره ما سره یو بل سکیم هم شته. هغه څه؟ هغه داسې چې داسې وکړي هلکه محصومې مه خرابوه کار کسب نوکري دې نشته او واده غواړي. تا چې مې مور سره واده کولو نو ستا نوکري وسه صرف د واده نوم دې اورېدلی دی نوره تجربه دې نشته. کاجي واده مه کوه ګنې ته به مې هم د داجي غونته شي. هلې به ورته پته ولګي چې ښځې له په بډه سره وړي او بیبي له په ګوتو ورشي. ښځې د نیازبین خبره دې واورېدې ځانکه سګینې د لاسه مې خرابېږي. یا الله دې هلک له عقل راولي دا خو سم شرم دی. نور خبر نیمه خو په شواروز کې درنه واده غواړم ګنې نو څه ګنې نو ځان وجنم هغه وړاندې په شان. نه نه ځان پوه کوي نن درته په دې میدان لتې ټکوم داسې د مږو دارو مې راوړي دي اوس یې خورم. زمونږ کمره کې مګې شوي دي کاجي د دارو ته هغوی ته م واچوه. یا الله جولۍ کې مې خیر واچې. سسا دا دړکې په ما مه کوه زه دې ډېر ښه پېژنم. زه تا له ماښامه پورې مولک در کوم د ماښام نه پس به خودکشي کوم. یاده که که په رښتیا دې اراده کړې ده نو د ماښام انتظار مه کوه د جمعې ورځ ده نه ځي. خشاک هم برابر دی او ورځ لا ډېره اوږده پرته ده قبر هم تیارېدی شي. ښه نو دا خبره ده. لږ ښه ګډ که ټولې په ویښ کې پراته دي. کاجي لږ شان پکې پرېږده چې زه یې مږو ته واچوم. وای خدایه اوس به څه کېږي هغه ځواني مر خو په رښتیا دارو خوړو. مه یارېږه ښځې دا دارو وجل نه کوي. ویم دا دارو بله زما مږو ته اچولي هغه یې د وجلو په ځای نورې مې سر بکي.
زه جنت کې یم که دوزخ کې په دوزخ کې ولې ستا عمل د جنت تو دی څه ودرېږه چې بره ودرېږه چې دا لوکه چیلمه ده جینې دا بیا دې ولې تندې راچولې دې څه بدمزاج او بدذوقه غوندې سیب مې دی نو خو تا به هم څه ویلي که نه هېڅ مې نه دي ویلي ورته په ټلیفون مې خپلې ملګرو سره خبرې کولې او انډین فلمونه مې ډسکس کول او راته وایي په وخت آفس ته راځه نو ته خو 7 بجې د کوره تللی وې زه اول خپلې ملګرې کره تللی وم صیب هسې ناوخته راځي تا ملګرې کره څه کول هغې ته مې خپل نوکری ویل او د آفس نمبر مې ورکو زما موبایل خو اسم کار نه کوي او امي هغې سره د انډیا اداکارانو بلا تصویرونه دي د شاهرخ خان د عامر خان د کرینه کپور د ایشوریا رای او د رانی مکھرجي ښه بس که مړې بیا دې راوړو دا لوګانه کبانه ویم وامنې کبانه 200 روپۍ کیلو دي ابو نمسته بستې یو خو چې زه راځم ته ماته بستې وې یا خدایا دا کلتوب هم څه مرض دی قرض نه دی په نغدو مې راوړي دي نن سبا څوک چا سره قرض کوي مړې وخت مه ورکوه کوشش وکړه چې د کور د خلکو د خبرېدو نه وړاندې تا د بوډا نه ګوتې لګولي دا پکې لا بده نو څه وکړم اوس نه په زور ګوتو لګوم په زور نه په چل او په طریقه ګوره خدي ما ورسره خبره کړې ده بلکې هغه تیار هم دي خو پته نشته چې ولې لم لیټ کوي نو چې تیار دی نو بیا لم لیټ دسو دا پکې لا بله ګوره خدي یو خبره بالکل صفا ده چې د خادمې څه ځمکه ما ته بالکل نه راکوي دا هم ستا کمزوري ده ا د مور خبره مې چې ته هېڅ کې هم نه پاتې ښه ستا د دې مور څه بل څه کار هم شته که نه بس ټول عمر به زما سپکوئ هغې درته معلومې ځکه یاره پته نه لګي چې په دې خواښیانو دا زمان ولې دومره سپکي ته پرېږده دا خبرې مړه اوې د ماګل باره کې څه وې ما یارېږه مڼې ماګل د پوټې زیم نه ورکوي دا شکر دی اوې داسې کار وکړه چې ګران بابا ته څه اوبه پورې باسه اوې د هر څه ګوته دې نه ولګوه دا پکې لا بله نو زه څه وکړم ګډ شم دله ته پالسۍ نه کار واخله د ګران بابا خوشامدګري او خدمت شروع کړه د هغه مثال د ماشومانو دی په وړه خبره خوشحالیږي او په وړه خبره خفه کیږي او خوشامدګرۍ ته خو بالکل د ټینګي نه دی کله وله ته خوراک سیزن وړه او کله وله جامه پیزه نو بیا ګوره چې دا ټول هر څه د پسې بې تپوسه لیکي او که نه دا کار به مو کوم نو یه سړیه د خپل مطلب دپاره خلک خرم بس ښځې مطلب دا چې اینې غلولې پکار دي بالکل یاره خو یم قسم په خدای سمه زرګرې څه سم نه